د تیرو پرله پسې ورښتونو له امله تر ننه پورې د غازي اباد ولسوالۍ اړوند د سنوک په سیمه کې د دې سیلابي خول اوبو د کونړ نړۍ او د نورستان ولایت کامدیش او برګي مټال ولسوالیو ته د عامو خلکو او ترافیکو پر مخ لاره تړلې ده او خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی. دا د سنوک خط اوبو ډېرې بند دي او ګاډي ډېر ولاړه ده، مشکلات ده او بیا هم داسې یو څو کاله داسې مشکلات چې دا د جلالۍ نه د 100 پورې سره کم خام دی. دا باندې انشاءالله جوړ کړي، که نه دی نه څه به وشي، امانت به وکړي. زموږ امانت دی، زموږ دغه د اسلامي حکومت دی، غواړو موږ باید دا جوړ کړي، دا پل هم جوړ کړي او دا سړک هم جوړ کړي. زما د اسلامي امارت د چارواکو نه مشرانو نه غوښتنه دا ده چې د دې خول دپاره د یو پل بندوبست وکړي په راتلونکي کې. اوس فلم دپاره دا خلک لګیا دي، اوس یو څه چاره کوي او موانع چې شی راوړي دي، دا انشاءالله چې د خلکو په مخ به دا لاره خلاصه شي. د موټرانو کې ناروغان ښکته روان دي، څوک علاجونه یې کړي لښکې نه را روان دي. دلته د اړونده ولسوالیو نظامي او ملکي مسؤلین د څو ورځو راهیسې په همدې بوخت دي چې د خول یو لوري او بل لوري ته په اوښتو کې له خلکو سره مرسته وکړي. تقریبا زموږ دا نن څلورم پنځمه ورځ ده چې د ولسونو تر موږ یو دغه کوو، امنیتي مسؤلین یو خدمت کوو، خو نن الحمدلله په دې باندې وتوانېدو چې دوی یو موانع راوړو، یو څه داسې یو دغه ترتیب برابر کړو چې آینده دپاره د ولسونو تر مخ دا دغه لاره بنده نه شي. آینده دپاره زموږ د امارت اسلامي د مشران د مشرتابه نه غوښتنه دا ده چې په دغه لاره باندې یو څه نه څه کار وشي، د خلکو یو ستونزې حل شي. د ولسونو غوښتنې د امارت اسلامي د مشرانو نه دا دي چې دغه لارې چې دغه د کامدیش دوه ولسوالۍ د کونړ څخه پیوسته کوي، چې دې کومو ځایونو کې چې د دې غازي اباد د سنوک خول په څېرمه باندې ډېر خوړونه وي، زمونږ د امارت اسلامي د مشرانو نه دا درخواست دی چې په دغه خوړونو باندې موږ ته اساسي پلونه کیدي. موږ خو غوښتنه دا ده چې یو خو د ولسي سړک چې دی د دې نه بره ډېر زیات ولسونه پراته دي، تقریبا 3 غټې ولسوالۍ پرتې دي چې ناړۍ د برګي مټال دی، کامدیش دی. په دې کې زنانه او ماشومان سخت د لاره بنده ده د هغه اولې ورځې نه. اوس هم ګنټه ازادېږي، ګنټه بعد بیا بندېږي. بیا هم دغه ولس مجاهدین ټول چې وزارت دفاع مرګلي که داخله یې که ټول په متفقانه شکل سره دغه ازاده یم، خو بیا هم داسې نه وي چې دا همیشه دپاره ازاده وي. یوه ګنټې ازاده کې بیا دغه کېږي. نو موږ د مشرانو نه دا غوښتنه ده، امارت اسلامي ډېر ښه پیاوړي او تکړه مشران لري، باید چې هغه ضرور زمونږ د دغه لارې غم وخوري، ځکه چې د ټول ولسونو ته ډېر غټ تکلیف دی. د یادونې ده له کونړ د نورستان ولایت تر کامدیش او برګي مټال ولسوالیو پورې د همدې غځېدلې سړک په اوږدو کې له شماره وتلي داسې سیلابي خولونه شته چې د اورښتونو پر مهال د عامو خلکو پر مخ بلا ستونزې پېښوي. د کونړ د خلکو غوښتنه په ټوله کې دا ده چې هغه سړکونه چې لا هم خام دي او یا په هغه سیمو کې چې دغه ډول خولونه راوځي د دې دپاره د اساسي پلونو د جوړولو تابع وشي، څو په راتلونکي کې که ورښتونه کېږي چې زموږ د هېوادوالو پر مخ ستونزې نه پیدا کېږي.